وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. دا حديث دا يوصل دو حديث نبعد نقل شوه ده. پدیم حدیث کی دا مسئلہ بیانی گئی چه دا اودس کولنا بغیر دا جنوب دا ودو کدو حکم بیانی او دا سرور وارو پر روایت کی دا عائشہ رضی اللہ عنہ دا الفاظ دی چه دا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا جنابت پا حالت کی بغیر دینا چه ابو مسکی او ودو کدو حدیث معلومه چه جنابت پا حالت کی بغیر دا غسل او دس کولنا دا همدس انسان او د کېدل شي او د کېدل جایز دي. دویم د جنوب د باغ د کېدو په وخت کې په احادیثو کې څلور طریقې راغلي دي. اول غسل کول او دا بهتره طریقه ده چې غسل وکړي جنابت نه بعد ودش. دویم صرف او دسو کې د مسلم په روایت کې دا په ګڼو احادیثو کې راغلي دي. دریم تیمم وهل لکه بهقي کې د عائشہ رضی الله عنها روایت ده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اجنب فاراد ان ينام توضأ او تيمم. بهقي او حسن سنسر نقل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله چې صحبت کو او د کېدو اراده و نو او داس کو یا به تیمم کو او دا طریقه د عائشہ رضی الله عنها موقوفا په صحیح سند هم روایت شوی ده. او تیمم چې کله وهم موجود بیا هم جایز دی وای سلام د هر سره بغیر دغه څه ودشي چې نه او د نو غسل وکي او نه او د سلوکي او نه تیمم وکي دغه او دا طریقه صرف جایز ده. اکثر عادت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د کول یا غسل کول لیکن د امت د اسانتیا لپاره په رسولو طریقو هم عمل کړی دی. نه بکاده چې په اولنې د طریقو باندې عمل کول کوشش وکړي شي خو رسولو د طریقې ول هم جایز دي. اول طریقه غسل کولو دیم دا چې اودس کولو دریم اودس یا تیمم کول سره دا چې اندسه ودش. سوال دا چې جنابت په حالت کې او د کېدل څنګه جایز دي حالانکه حدیث کې چې ثلاثه لا تقربهم الملائكه الجنب والسكران والمتمضح بالخلوق وسنده صحيح. درې کسان دي چې ملائکه خور نه راځي یو جنوب یو بهوشه بلا خوشبو لګونکي خلوق د زعفرانو او نورو مختلفو عطرونو مرکب شو او جوړ شوی خوشبو ده چې په دې باندې تقریبا سرواله یا زړواله غالي وي او دا د ګرانو خوشبو ده. جواب ده د حدیث دا غچا باره کې ده چې د جنابت نفس او د څه هم نه کړي تقریبا یو د جنوب سره د الفاظ هم راغلي چې الا ان يتوضا مگر او د سوکي یا دا چې امام بغوی رحمه الله فرمایي دینه مراد هغه څه دی چې د جنابت په غسل کې او بے باکس کی او سستی کوي خپل عرض جوړ کړی وي او اکثر اوقات د جنابت په حالت کې وخت وي همزه جنوب ګرځي پروا نه کوي او دا څه بارک نه دی چې هغه د رسول قبول کړی دی او دا اراده لري چې دا شرافات څخه به غسل وکما ولی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت ده چې هغه د جنابت په حالت کې خوب کوو او د خپل زنانو سره به په یو غسل سره هم هغه چکر لګولو مطلب پټو باندې وکړه. د دې حدیث کې د ملائکو نه مراد رحمت او برکت ملائک دي او هر څه حفاظت والا ملائک دي. هغه د جنوب او غیر جنوب سره هیڅ نه مطلب هغه نه جدا کیږي ټول سره هغه موجود دي. درجه د حدیث صحیح دی امام ابو داود امام ترمذی نقل کړی دی. امام بهقي فرمایي دا حدیث امام مسلم من غیر ان يمس ماء الفاظ نه بغیر روایت کړی دی. ذکر د حدیث امامانو دا خبره کړې ده چې دا الفاظ ابو اسحاق السبيعي د اسود نه دی اوریدلی
او ابو اسحاق مدلس هم نه دی دا الفاظ تدلیس نه شمار شوی دي بهذا حدیث کې بیا هم صحیح حدیث دی دا معلول په وجه باندې کې د علماء اقوال شته حديث نمبر يوصل دري وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفذ الماء بيديه. دي حديث کی دا مسئلہ بیانی چی دا جنابت غسل طریقہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت دے دا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کله چې د جنابت غسل کولو نو شروع به داسې کوله چې دواړه لاسونه به وینځل بیا به په خپل خلاص سره په ګس لاس باندې اوبه راواړولې او خپل عورت به وینځو بیا به اودس وکړو بیا اوبه راواخیستې خپلې ګوتې به د ویښتو په ویښونو کې وایي د سر ویښتو کې نه بسلې بیا په خپل سر باندې 3 لپې اوبه واچولې بیا به باقي بدن باندې اوبه راواچولې اوبه به وړې بیا به باقي کې خپې وینځلې دا الفاظ مسلم دي او بخاري او مسلم کې د میمونې رضی الله عنها په حدیث کې داسې دي چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل شرمګاه باندې اوبه واچولې او په خپل غس لاس سره وینځلو او بیا دا غس لاس په ځمکه راخ کړ په یو روایت کې چې بیا په خاور پورې راخلو او دې روایت په اخر کې چې بیا ما ورته رومال راوړو یعنی هغه ته مې رومال راوړو چې ځان ورسکې نو هغه واپس کړ په همدې روایت کې دي او هغه شروع شو چې اوبه په خپل لاس باندې سندلې حفنتن چون موټه یا لپه د دوړ لاسونو سره چوبره راخلي د حدیث کې ډېر فواید معلومیږي اول په دې دوه حدیثونو کې د عائشہ رضی الله عنها او میمونہ رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غسل مسنون طریقه ذکر شوی ده هغه دا چې د نیت او بسم الله نفس د ټول نمخ کې به خپل دوړ لاسونه وینځي بیا په خلاص سره وبرا واخلي په خپل غسل سره به خپل شرمګاه د منی وغیرہ نه وینځي بیا د منځ د اودس پشان اودس وکي بیا وبرا واخلي او د خپل دوړ لاسونو ګوتو به د خپل د ویښتو چې ویښتو نه باسي دا ګوتې به داسې پکې وي سر کې په خپل سر باندې درې لپې اوبه راواړې اوله لپه په ښي طرف دویمه په ګس طرف باندې بیا په ټول بدن باندې اوبه به واچي او د خپل وینځلو کې 2 طریقې جایز دي اول دا چې د غسل په اوداسه کې ووینځه څه مطلب چې کله اودس کې هغه وخت ووینځه لکه دا روایت کې چې يتوضا كما يتوضا للصلاه مکمل اودس وکړه دیم دا چې د ټول بدن وینځل وستا وینځه لکه دا شی نه حدیث چې ثم غسل رجليه دا دواړه په 2 مستقلو وختونو باندې حمل دي چې کله به خپل خپل مخکې وینځلې کله به چې او بنو درېدلې
مثلا ته کوم ځای غسل کې هلته چې اوبه نه ودرېږي نو بس مکمل اودس وکړه خپې مو سره ومینځه او چې کله اوبه ودرېږي نو بیا خپې وروسته ومینځه. بل په غسل کې بدن مږل دا ضروري دي ځکه چې د مږلو نه بغیر عادتا ټول بدن هغه ته اوبه نه رسېږي دارنګې جوړونکي او دارنګې مطلب کله کله د انسان یو ځای ته اوبه نه رسېږي ترخ ته بدن ته مږل ډېر ضرور دي. دارنګې د غسل مذکور طریقه مستحبه ده او نفس جائز طریقه دا ده چې اول نیت وکړی شي او بیا ټول بدن ته اوبه ورسولی شي. د غسل په اوداسه کې د اوداسه او غسل دواړو نیت یو ځل باندې هغه مشروع دی. د غسل مسله دا یاد دی چې هغې پرله پسې والی ضرور نه دی او په اوداسه کې د پرله موالات دا ضرور دی ځکه چې په غسل کې خپې دا ټول نه اخر وزله شوي دي لہذا که بدن کې څه وچ ځای پاتې شي د غسل نه پس یو ځل هم کفایت کوي. بله مسله دا معلومه کړي چې د شرمګاه په ویځلو نه یعنې چې کله انسان خپل اندام مخ ومینځي په ځمکه باندې یا دیوال باندې لاس راښکل یا په صابون وغیره باندې لاس ویځل پکار دي د دې لپاره چې د لاس د بوی ختم شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کار چې کړی دی د امت د تعلیم دپاره چې امت هغه تعلیم حاصل کړي. حدیث دا معلومه شو چې په سر باندې درې پیرې اوبه اچول او باقي بدن باندې یو ځل د سر نه علاوه باقي بدن باندې درې ځل اچول په حدیثو کې ثابت نه دي او په دې باندې قیاس هم پکار نه دی. بل لاسونو سره اوبه څنډل جایز دي که سړی تولیه استعمال نه کړي. دلته دا مسله ده چې اندامونه اوچول څنګه حکم لري نو بعض علماء لکه سعید بن مسیب امام زهري ابن ابي لیلا ابن عمر رضی الله عنه دا مکروه ګڼل دي او دلیل مذکوره حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مندیل تولیه راوړلی شوله هغه واپس کړه. دا علماء فرمایي دا داسه اوبه د قیامت په ورځ هغه تللی کېږي نو اوچول مناسب نه دي. جمهور علماء فرمایي د غسل یا د آسان دامونه اوچول مشروع او جائز دي په دې کې هیڅ کراهت نشته. دلیل حدیث عائشہ رضی الله عنها كانت لرسول الله صلی الله علیه وسلم خرقة ينشف بها اعضاءه بعد الوضوء یا ينشف رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره یو کپړه وه چې د رسول به پس د هغه اندامونه اوچول کوم اندامونه چې وچ هغه به اوچول. ترمذی روایت نقل کړی دی او شیخ البانی په صحیح کې هم نقل کړی دی. د حدیث په مجموعه طریقو سره حسن دی او شیخ احمد شاکر هم صحیح ویلی دی. نو هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوچول ثابت شو نو په دې کې هیڅ کراهیت نشته لیکن عادت سره جوړول نه دي پکار بلکې کله نه کله اوچول پکار دي. لکه په سنن ابو داود کې کوم روایت ده چې ابراهیم النخعی فرمایي كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. صحابه وتابعين وبارمال یا تولیه استعمال ولا سبا کې نه ګڼله لیکن عادت به نه جوړورنا او پاتې شو. میمونې چې رومیال پیش کو امام تیمی فرمایي په دې کې خپل اشاره ده جواز ته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تولیه رومیال بخیر استعمال ولای نو میمونې رضی الله تعالی عنها ورته نو راوړه نو معلومه چې کله استعمال کړي او کله استعمال کړي استعمالول جائز دي ولیکن عادت یې څونه جوړي. درجه د حدیث صحیح حدیث دی امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام ترمذی ابن ماجه احمد دارمی بهقی نقل کړي دي. صحیح حدیث په اعتبار سره سره. حدیث نمبر 134 وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحشي على رأسك 3 حثيات رواه مسلم.
وفي رواية أن تحثي دي حدیث کې دا مسله بیانې چې په غسل کې د ښځې د ویښتو د کلاولو او سپړدلو حکم. ام سلمہ رضی الله عنها نه روایت دی، دا فرمای ما عرضکو یا رسول الله، زه داسې ښځه یم چې د خپل سر ویښته هغه مضبوط تړم، آیا د جنابت د غسل دپاره به دا پرانیزم او کلاوم بیا که نه؟ او په روایت کې دا چې د حیض د غسل دپاره څنګه چلو کوم؟ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل نه، بلکې تا ته دا کافي ده چې په خپل سر باندې 3 لپې اوبه واچې او بیا په خپل ټول بدن اوبه راواچې، نو پاکه به شي. د مسلم روایت دی. اشد زه مضبوط یم، سخت تړم، یعنی خپل ویښتان مضبوط کومسې کومه. فواید بری حدیث کې حدیث ته معلومه شو چې زنانه دپاره ضرور نه دي چې د جنابت یا د حیض نه د غسل کولو په وخت کې د خپلې کوسۍ هغه پرانیزي او د خپلې کوسو یعنې هغه چې لمدې کې خپله به کفایت وشي، لمدې کې لمدوالی د هغې لپاره کفایت کې چې د ویښتانو دارنګې او د سر سرمنې ته اوبه رسېدلی شي بس پروا نه کوي. دویم ابراهیم النخعي په نیز په دواړو غسلونو کې کوسې پرانیستل واجب دي، لیکن دا د ذاتي رایه ده، هیڅ دلیل په دې خبره باندې نه لري. عایشه رضی الله عنها ته چا ویل چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه ښځو ته حکم کوي چې د غسل کولو په وخت کې د خپل کوسې پرانیزي. عایشه رضی الله عنها فرمایل تعجب دی په دې ابن عمر باندې چې دا ښځو ته امر کوي چې د غسل په وخت خپل ویښته پرانیزي، بیا ورته دا حکم ولې نه کوي چې خپل سرونه وخروي؟ ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک د یو لوښي نه غسل کولو او په خپل سر به مې صرف 3 لپې اوبه اچولې. عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا امر خو یا احتیاطاً کولو او یا ورته دغه حدیث نه ورسېدلی. امام احمد رحمه الله، حسن بصري او طاووس د جنابت او د حیض د غسل ترمنځ فرق کوي. وایي د جنابت په غسل کې ښځې دپاره کوسۍ پرانیستل واجب نه ګڼي او د حیض په غسل کې واجب ګڼي. دلیل حدیث د عایشې دی چې کله د عایشې زنها د عمرې احرام وتړلو مکې مکرمې ته داخلېدو نه مخکې حیضه شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړو انقضي رأسک وامتشطي، په غسل کې د سر ویښته پرانیزه او ږمنځ یې کړه. او د ابن ماجه په روایت کې دی چې انقضي شعرک واغتسلي، ګوره الفاظ د امر راغلي دي، نو امر د وجوب دپاره دی او دا رایه علامه ابن قیم شیخ الباني هم غوره کړې ده. دوی وایي د صحیح مسلم په بعض روایاتو کې دی چې والحیضة الفاظ راغلي دي، نو دا شاذ دی، معروف لفظ د غسل جنابت دی. دوی په دې فرق باندې دا حکمت هم بیانوي چې د حیض په غسل کې کوسې پرانیستلو حرج نشته، ځکه دا کله کله وي میاشت کې مطلب یو ځل، او د جنابت غسل د هغې په نسبت ډېر کېږي، نو په دې کې د کوسو پرانیستو چې زنانو ته حرج تکلیف وي چې مثلا روزانه به هغه وباسي. لیکن امام صنعاني فرمایي د عایشې د غسل چې کوم غسل کړی دی دا تنظیف او صفاوالي دپاره دی، د حیض غسل نه و، ځکه چې هغه لا حیضه شوې نه وه، په دې غسل کولو سره هغه د حیض نه وتله. او د عایشې د حدیث مسلمې رضی الله عنه حدیث مقابله نشي کولی. دارنګې په عبدالله بن عمر باندې د عایشې رضی الله عنه هم عام دی چې دواړو غسلونو ته شامل دی. بل دا چې دا هم کېدی شي چې انقضي رأسک کې امر د استحباب دپاره وي، لکه څنګه د جمهور علماو مذهب دی، دې دپاره چې دواړو حدیثونو کې تطبیق راشي. خلاصه خبره دا ده چې حایضې باندې د کوسې پرانیستل او د کوسو سرونه لمدول اگر که واجب نه دي، هر کله چې د ویښتانو ویښته اوبه رسېدلې وي، لیکن دې له مناسب ده چې د حیض د غسل په وخت کې خپلې کوسې پرانیزي. دا غوره خبره ده چې بس چې کله زنانه د حیض نه پاکه شي او غسل کوي، غوره دا ده چې هغه د خپل کوسۍ د خپل ویښته کوراو کړي او ویوینځي. دې لپاره چې په احتیاط باندې عمل وشي، د مسلم بل حدیث کې دی چې اسماء رضی الله عنها د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه د حیض د غسل مبارک تپوس وکړو. نبي علیه السلام فرمایل
تأخذ إحداكن ماءها وصدرها فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. د مسلم روایت دی. نو احتیاط دغه دی، احتیاط چې د جنابت په غسل کې د کله زنانه حائضه وي نو خپل دا ویښته دې پرانیزي، کلاو دې کي، او چې کله ځکه چې دا حیض روزانه نه وي، کله کله راځي، او دا غسل چې دی دې وخت کې پرانیزي نو ضرور به نه انشاءالله، خو کوشش به دا کوي چې دا ویښته به لندې او د سر ایخ ته هغه اوبه ورسوي. حدیث دا صحیح حدیث دی، امام مسلم نقل کړی دی، امام ابو داود نقل کړی دی، امام ترمذي هغه نقل کړی دی. حدیث نمبر 105. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. دي حدیث کی دا مسئلہ بیانیږي چې په جنوب او حائضه باندې د جماعت د حراموالي بیان. عائشہ رضی الله عنها روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زه د حائضه او جنوب د لپاره جماعت حلال نه ګڼم. لا أحل المسجد إلا أرخص لهما للدخول فيه والمكث فيه. زه جنوب او حائضه لا رخصت نورکم چې جماعت ته ننوځي او په هغې کې ایسار شي. د ځینو کورونو دروازې مسجد نبوي طرف ته وي چې د هغې نه به خلک جماعت ته ننوتل او په هغې به تېرېدل. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته حکم وکړو چې د کورونو دروازې بل طرف ته واړوي، دې لپاره چې جنوب او حائضه مسجد ته داخل نشي. د حدیث پر الفاظ داسې دي چې وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد. الحديث د دې کوټو مخونه بل طرف ته واړوي ځکه زه د حائضې او جنوب دپاره مسجد حلال نه ګڼم. فوائد په دې حدیث کې اول حدیث نه معلومه شوه چې د حائضې او دارنګې د نفسا دپاره په مسجد کې پاتې کېدل او ایسارېدل جائز نه دي. دویم هر چې په مسجد کې تېرېدل دي نو دا د ضرورت د وجې نه جائز دي، لیکن په جماعت کې جنوب شي او بهر راوځي یا په مسجد باندې لاره وي او یا مسجد کې اوبه وي نو په دې ټولو صورتونو کې مسجد ته داخلېدل ګنجایش شته، ځکه ضرورت دی. او دا د اکثر علماء رایه ده. دلیل په دې باندې دا آیات دی چې ولا جنوبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا. د جنابت په حالت کې د مانځه ځینو د مانځه ځای ته او جماعتونو ته به نه ځي مګر دا چې ورتېرېدونکي. او دا په دې آیت کې د ابن مسعود ابن عباس رضی الله عنه تفسیر دی او دا راجح تفسیر دی، او دا د سعید ابن المسیب، سعید ابن جبیر، حسن بصری قول هم دی. امام احمد فرمایي که جنوب او دس وکړي نو بیا په مسجد کې ایسارېده شي. او د امام ابو حنیفه، امام مالک هغوی وایي چې جنوب او د حائضې دپاره مسجد ته داخلېدل اول ته ایسارېدل دواړه جائز نه دي، لیکن دا رایه ضعیفه ده ځکه اصحاب الصفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص طالبان او اصحاب الصفه چې ورته په مسجد کې اوسېدل او په هغې کې به جنابت خامخا راته رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی دې نه دي منع کړي او نه یې ورته ویلي چې تیمم کول حکم یې کړی دی او نه یې دا خبره ورته کړې چې نه نو معلومېږي چې ایسارېدلی شي. عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل ناولني الخمرة من المسجد فقالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې ماله د جماعت نه جانماز راواخله. هغه ویل زه حیضه یم. وصرف المستا حیض خو ستا ګلاس کې نه دی. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې په مصلا باندې ودرېده، بیا ورته رایاد شو چې زه خو جنوب یم.
نو صحابو ته وفرمایل په خپلو ځایونو ودرېږئ بیا لاړه او غسل یې وکړو. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې تېر شوی دی او تیمم یې هم نه دی کړی، نو دا ښکاره دلیل دی په دې خبره چې د جنوب دپاره په مسجد کې تېرېدل جایز دي. دارنګې په دې کې رد دی په هغه مالکیانو او احنافو باندې چې هغوی وایي چې چا چې له مسجد یا کوم انسان چې په جومات کې احتلام شو نو د وتلو نه مخکې به تیمم وهي. لکه فتح الباري اول جلد 315 کې دا خبر را نقل کړې ده. د بعضې خبرې داسې چې هغه انسان سوچ وکړي هغه د حدیث نه خلاف وي. یو ښځه وه چې د عربو ځینې قبایلو دغه کړې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او اسلام یې قبول کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې دپاره په جومات کې خیمه ولګوله، حالانکې د هر چا ته پته ده چې زنانه باندې حیض راځي. عطا فرمای عطا رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجربون إذا توضأوا وضوء الصلاة. مد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ولیدل چې د جنابت په حالت کې په جماعت کې کېناستل هر کله چې اودس کړی وو. او بل حدیث کې چې ان المؤمن لا ينجس. بس ښکاره خبره دا ده چې تېرېدل جایز دي، نور په کار ده چې ته حساب نشي غسل دې وکړي. درجه د حدیث حسن او ضعیف دی. د حدیث ته ابن خزیمه، ابن قتان، ضلعي، امام شوکاني، حافظ ابن حجر هغه صحیح ویلی دی، او امام بیهقي او دارنګې عبدالحق او شیخ الباني ورته ضعیف ویلی دی. امام بخاري رحمه الله ورته هم ضعیف ته اشاره کړې دا ضعف دی چې دا حدیث دی د ضعف په درجه کې دی. حدیث نمبر 106. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. دې حدیث کې دا مسله بیانوي چې د ښځې او خاوند د شریک لامبلو حکم. د عائشې رضی الله عنها نه روایت دی، دا فرمایي چې ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو به د یو لوښي نه د جنابت غسل کوو چې په دې کې به زموږ لاسونه د یو بل نه وروسته داخلېدل. ابن حبان د الفاظ یاد کړي دي او زمونږ لاسونه به د یو بل سره ملاوېدل. تختلف منا تفترق و تجتمع. کله به زمونږ لاسونه یو ځای شو، کله به جدا شو. یعنې کله به ما په لوښي کې لاس داخل کو هغه به راوښکو، کله به دې برعکس، او کله به مونږ په یو ځل باندې دواړه اوبه راواخیستلې. مطلب یکې بعد دیګرې، یعنې یو د بل نه وروسته. د حدیث کې یو څو مسایل معلومېږي. اول د یو لوښي نه د نارینه او زنانه دواړو دپاره غسل کول د اوبو په پاکوالي باندې اثر نه غورځي. دویم په لوښي کې د جنوب سړي لاس اوبه کولو سره اوبه طهوریت او پاکوالی نه اوځي، اگر که جنوب لاس نه وي وینځلی، خو دا حاله چې په لاس باندې ښکاره پلیتې نه وي. دریم مستعمل اوبه پاکې دي، څوک چې ورته پلیتې وایي دا خبره خطا ده. دریم د ښځې او خاوند خپلو کې یو د بل عورت ته کتل جایز دي. دا د قرآن کریم نه هم معلومېږي والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. مؤمنان هغه خلک دي چې د خپلو عورتونو حفاظت کوونکي دي مګر د خپلو بیبیانو او وینځو نه، ځکه چې دوی په دې کې ملامته نه دي. پنځم عایشې رضی الله عنها سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریک لامبل د ښایسته معاشرت او خو زندگی تیرولو او بے تکلفی واضح مثال دی چې دې زندگی ډېر بے تکلفه وه. په دې کې د عایشې رضی الله عنها د فضیلت بیان هم دی. ډېر داسې احکام دي چې صرف د نبي کریم صلی الله علیه وسلم
د بیبیانو په ذریعه امت ته ښودل شوي دي. یو د هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسل احکام دي. حدیث درجه صحیح حدیث دی. امام بخاری، امام مسلم او دارنګه امام ترمذی هغه نقل کړی دی. ابن ماجه هم نقل کړی، امام احمد هم نقل کړی دی. حديث نمبر يوصله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. فدي حديث كده مسألة بيانيږي چې په غسل کې ټول بدن ته اوبه رسول دا ضروري دي. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بشکه د هر وخت لاندې جنابت دی، دې وجنه تاسو وختیان وینځي او سرمن خصفا کوي. ابو داود او ترمذی روایت کړ دي او دواړو ته ضعیف ولري. ابو مصطفی احمد کې د عائشه رضی الله عنها دې په شان روایت نقل شوی دی، خو پای کې یو مجهول معلوم راوی دی. تحت كل شعرة جنابه یعنی جنابت په ټول بدن کې خور شوی دی او بدن باندې عام طور سره ویختوي، نو ځکه د ویختو تذکره کړې ده. یعنی حکم حرام دی که چا بدن باندې ویختوي او که نه وي، ټول بدن ته اوبه رسول ضرور دي. تحت مرادنا هغه ویخته وغیره او اصل دی. جنابت یو وصف دی چې د منی د خروج یا دخول د حشفي په وجه باندې عارضیږي انسان ته. فواید په دې حدیث کې دا مسائل معلومیږي چې د حدیث اگر که د سند په لحاظ ضعیف دی لیکن د متن او معنا په لحاظ صحیح دی. د جنابت په غسل کې د بدن ټولو حصې ته د اوبو رسولو خامخا پکار دی چې اوبه خامخا ورسي. او دا قرآن سره ثابت دی. الله فرمایي وإن کنتم جنبا فطهروا، که چیرې تاسو جنوب یې نو ځان ښه پاک. د بدن تمامو برخو ته اوبه رسول ضروري دي. دویم که په بدن کې د ویښتو مرضی وچ پاتې شي، اوبو ورته ونه رسېږي، نو غسل ونه شو، دوباره به غسل کوي. په دې حدیث کې دا حکم نارینه او زنانه دواړو دپاره دی. څلورم د حدیث مطابق زنانه باندې هم واجب دی چې د خپل سر ټول ویښتانو ته اوبه ورسي او که اوسۍ پرانځي، لیکن مکه صحیح حدیث دی حکم چې مخکې مونږ بیان کړي زنانه اوسنه راغلی چې دې لپاره چې کوڅې پرانستل هم جایز دي او دارنګې که چېرته حیض نه بغیر اوبه رسولی شي ویښته به بلکل جایز دي. لل مقصد دا چې اوبه ورسي. دارنګې ویښتو نه مراد د بدن ټول ویښته دي، د دې به چې د پوزې ویښتانو ته هم شامل دي. دارنګه بشره خولې ته هم شامل د لحاظه حدیث نه د مزمزي او استنشاق وجوب معلوم شو. حدیث ته معلومه شو چې دلک یعنی بدن مغل هم ضروری دي، ځکه چې د انقاط تفسیر په خاص صفا کول سره شوی دی او خو صفا کول په مغل سره راځي، پاسه وبو به در سره راځي. لہذا دا ضرور دی چې انسان چې کله غسل کوي نو هغه دلک یعنی مغل بدن اومږي سره. درجه د حدیث اسناد ضعیف، ابو داود ترمذی ابن ماجه نقل کړی. د حدیث سندم ضعیف دی، په دې کې حارث ابن وجیه راوی دی. امام ترمذی فرمایي دا ضعیف بوډا راوی دی. امام شافعی فرمایي دا حدیث ثابت نه دی. امام بهقی فرمایي چې د حدیثونو امام بخاری، امام ابو داود او نور محدثین هغه وایي چې دا حدیث منکر دی او د عائشه زنا پر روایت کې هغه مجهول راوی دی. د مجهول راوی حدیث هغه ضعیف وي، لہذا حدیث هغه ضعیف دی د سند په لحاظ سره. اما د متن په لحاظ سره لکه بعض علما وایي چې دا متن دی حدیث صحیح دی او دا رنګ سند سره ضعیف دی.